د خوست ښاروالۍ له لوري د چاپیریال ساتنې او تنظیف برخې پر کارکوونکو ځانګړی لباس وویشل شو. د خوست ښاروالۍ مسؤلینو د پروګرام پر مهال وویل چې د ښار پاکوالی د ټولنې روغتیا، ښکلا او نظم راوستو په موخه یې خپلو کارکوونکو ته دغه ځانګړی لباس تقسیم کړ. دا چې په ښار کې د تنظیف ملګري ډېر کوششونه کوي چې د ښار صفایي وکړي. ښاریانو نه هم دا غوښتنه ده چې هغه کثافات چې ستاسو تر مخه پراته دي هغه کثافات دنیو ته انتقال کړئ او د تنظیف ملګرو سره په خپله برخه کې پوره همکاري وکړئ او په ضمن کې په راتلونکي کې انشاءالله موږ سلګونه کثافات دنۍ نورې هم لرو، هغه به هم د ښار په مختلفو برخو کې انشاءالله توزیع کوو. د خوست ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ دغه ګام پر ځای بولي او ښار ته له راتلونکو کسانو غوښتنه کوي چې ښاري ښکلا او پاکوالي ته ځانګړی پام وکړي او کثافات مشخصو ځایونو کې وغورځوي. او کوم ځایونه چې منظم ورته ټاکلي دي لکه د پیلرونه ورته ایښي دي، سطلونه ورته ایښي دي، کثافتدانۍ ورته ایښي دي، هغه په ټوکې موږ په دې ځای کې واچوو یا خالتي وي کوم شیان وي په هغه خپلو سطلو کې کثافتدانۍ کې واچوو. دا ډېره ښه خبره، ځکه د کور کارونه یو کس خپله نشي کولی. ښار داسې مثال لري لکه یو کور، کله چې د کور د فامیل ټول غړي په کور کې کومک ونه کړي نو کارونه په منظم ډول سرته نه رسېږي. باید موږ هغه شیان چې خورو که د بسکټ کاغذ وي یا ورسره نور شیان وي یا کیلي وي یا مڼه خورو، هغه شی چې زیادت شي خوړه کېږي نه معده یې نه برداشت کوي، باید موږ یې کثافات کې واچوو. موږ به ښار ښکلی وي، بازار به مو ښکلی وي، خلک به موږ ته په بد نظر باندې نه ګوري. د دې لپاره چې ښار او سړکونه پاک منظم وساتل سي نو د دې لپاره باید چټلي د کثافتدانیو کې وغورځول سي او دې کې د ښار پاکوالي او په ښایستوالي کې مرسته کوي. د سړکونو ښکلا به زیاته شي او کوم کارکوونکي د شپې مهال هغه سړکونه به کوي هغوی ته به لا کار اسانېږي او دوی به د ستړیا څخه په امان کړي. د تنظیف غړو هم د ښاروالۍ له دې اقدامه خوښي وښوده او ویل چې د خوندیتوب وسایلو او لباسونو ترلاسه کول به د کار پر مهال د دوی یو شمېر ستونزې ورهواري کړي. ستونزه خو ډېر دی، د خوست خلک هیله لرم چې د کثافاتو په سړک کې واچوي، په ډرمونه ډېر دي په ډرمونو کې واچوي، په کچره په کثافتدانۍ کې واچوي، خښت او سمنټ او کانکریټ څوک ډنګوي ټوله په کثافتدانۍ ته واچوي، یو موټر په یو کثافتدانۍ ته بریږي. دا موږ ته ډېر زیات مهم ده، موږ چې د شنې در شوي غوڅې د نوي موزې د نوی لباس دا موږ شپه ورځ د وطن په خدمت کې یو. او بل موږ چې دا شیونه موږ ته د موزې روکوي، مطلب دا څه وي که نه موږ شیشې میشې وي په لکسیو کې موږ ته مطلب چې د هغه روکوي موزې، مطلب دا موږ ته ډېر سهولت دی که نه او ډېره موږ ته مطلب ښه خبره ده. د یادونې وړ ده چې د خوست ښاروالۍ دا ډول پروګرامونه د ښاري خدماتو د پراختیا، د چاپیریال ساتنې او د کارکوونکو د خوندیتوب په برخه کې مهم ګامونه بلل کیږي چې پایله کې به ښار پاک، منظم او د اوسیدونکو لپاره سالم چاپیریال رامنځته شي.